هغه انسانان چې د ورځې د خپل نظر په دې قرآن کې بند نه کړي، د شپې د خپل نظر په دې قرآن کې بند نه کړي، داسې انسانان چې کله مړه شي رب العالمین ورته د قبر عذاب ورکوي. عثمان بن عفان به دا ویلي رضی الله تعالی عنه، وی قسم په الله چې موږ له حیا راځي د دې خبرې نه چې موږ د خپل نظر قرآن کې د ورځې بند نه کړو. فیسبوک والا نه پوښتنه وکړه د شپې څومره وخت پورې کښېنې، د ورځې څومره وخت پورې کښېنې. په مجلس د انسانیت د سړیتوب کې چې ناستې تا څه شی شروع کړي، لیکن اوس دا انصاف هم وکړه. هغه عزتمن کلام چې اکرمه رضی الله عنه به کله د هغې تلاوت کو، صفا جامې به واغوستې، غسل به وکړې، خوشبویي به ولګوله، د قبلې په طرف باندې به کېناستو، د سینې پورې به دا کتاب ونیو، د سترګو نه به اوښکې لاړې، وی هذا کلام ربي، دا زما د رب العالمین پیغام دی چې ما له راغلی دی. نو کوم انسان چې د ورځې په قرآن باندې عمل نه کوي، د شپې د خپل نظر په دې قرآن کې بندوي نه، داسې انسان چې کله مړ شي الله د قبر عذاب دله ورکوي. خپل ځان باندې، په خپل خاندان باندې، په خپله کورنۍ باندې لږ ذره رحم شفقت ورباندې پکار دی.